ایران په عامه محضر کې 2 افغان وګړي اعدام کړل. دا چې ایران دغه 2 افغان وګړي ولې اعدام کړل جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي بشئ. ایران هغه 2 افغان وګړي په عامه محضر کې اعدام کړل چې په یوه پخوانۍ حمله کې په د حالت تورن شوي وو. ایران نن شنبه هغه 2 افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیعهګانو پر یوه زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وو. پارس او اسنا خبري اژانسونو ویلي دي چې محمد رامیز رشیدي او نیم هاشم قطالي نن شنبه سهار د پاریس ولایت په مرکز شیراز کې په عامه محضر کې اعدام شوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي وو او مسؤلیت یې هم داعش ډلې منلی وو. خو ایراني چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یوه سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی دی. له دې سره هم مهاله د ایران خبري اژانس وایي نن د سیستان و بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یوه ماموریت ډله ییزه حمله شوې ده چې 2 پولیس او 4 حمله کوونکي پکې وژل شوي دي.